یو ورځ حضرت عیسی علیہ السلام پادیره روان دی، یو سړی یو قبر ته ناست دی او جاړي. عیسی علیہ السلام ورته د الله بندا زه تا ګورم دې قبر ته د ډېرې مودې راسې ناست او جاړي، دا څوک دی؟ هغه ورته وی صاحب دا مې د بیبي قبر دی، زما او د دې بیبي ډېره زیاته مینه او محبت و. 2 میاشتې کېږي چې وفات شوې ده، خو الله گواه دی چې د 2 میاشتو کې زما د سترګو نه اوښکې نه دي وچې شوي، او 2 میاشتې مې پوره شپه ورځ د دې خپلې بیبي د قبر سره تېرې کړي. عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل زه د الله بنده، الله به بله بیبي درکړي، دا ته څه کې؟ وایي نشم تللی، دا قبر نشم پرېښودلی، او قبر گیر چاپېره ځای به یې صفا کړی و، چونتره یې جوړه کړې وه، په هغې ناست و ژړلې. ما په خپله یو سړی لیدلی و د پیر صباح شریف هدیره کې، ښځه وفات شوې او ډېره موده هغه به د دې بیبي قبر سره ناست و ژړل. عیسی علیہ السلام ورته وی اسې که زه الله ته ووایم او دا بیبي درته الله پاک ژوندی کي نو خوشحاله کېږي؟ هغه ورته وی صاحب که دا کار دی وکړه چې دا بیبي الله پاک راته ژوندی کړه نو د دې نه لوی احسان به زه ستا کم منم، او دا الله به د دې نه لوی احسان کم منم. عیسی علیہ السلام ورته وی قم باذن الله، راپاسه. د قبر نه یو تور حبشي بد شکل انسان راپاسه، لمبو سوځولی و، خو چې عیسی علیہ السلام یې ولیده وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله. سړی ورته وایي قربان دا قبر نه دی، دا قبر دی. هغه ته وی ته څوک یې؟ وی زه مسلمان نه یم، ما ایمان ځان سره نه و وړی، کمې ورځې نه چې وفات یم الله راته قبر د دوزخ کنده ګرځولې ده، خو چې ته مې ولیدې ما وی دا خو عیسی علیہ السلام دی نو په تا مې ایمان نه راوړه. وی اوس دنیا کې پاتې کېږي که ځې؟ وی صاحب زم دنیا کې څه کوم؟ ما ته الله ته جنت بنګله ښودلې وه چې دغه ستا بنګله ده، خو تا ایمان نه دی راوړی. واپس سملاستېده او دوی پېښور یې ور واړولې. دی بل قبر ته عیسی علیہ السلام فرمای قم باذن الله، د دې نه زنانه راپاڅېده. وی صاحب همدا زنانه ده. عیسی علیہ السلام ته لاړ، زنانه چې ژوندی شوه خاوند ورته وی 2 میاشتې مې ژړلې دي او 2 میاشتې مې خوب نه دی کړی، کلي ته به هله ځو چې یو 15 منټه مې سترګې ورشي. هغې ورته پتون خور کا او خاوند د خپلې بیبي په پتون سر کېښو او وده شو، هغه د 2 میاشتو بې خوب و، په خوب ورغی او سم په لاره د بادشاه قافله تېرېږي، شهزاده ورسره دی د بادشاه زوی. هغه چې وکته ښځه ناسته ده او سړی دی، ښځې ته الله پاک حسن ورکړی و، هغه بادشاه و، د بادشاه زوی و. د بادشاه زوی دې زنانه ته وایي وی دلته څه کې؟ وی دې پلار ته نه ګورې چې پروت دی اوده دی؟ نو وی دا لرې که زه چې ځو زه به دې ځان سره بوځم. هغه وی ټیک ده.
یو کان خخت را واغستا او د دې خپل خاون سره پکې خو دا لاړ د بادشاہ د زوی سره. هر څومره ټیم چې دې سړی خوب کړي خو چې را پاسې د زنانه نه وه وایه زما ربه عجیبه خدایي دې ده 2 میاشتې دې وجړولم 15 منټه دې وخندولم بیا دې په ما باندې جړا راوسته خدای هغه بیبي څه شوه کور والا مې څه شو د هغې پته نه لګېده تپوس یې کوه علاقه کې ګرځېده چې چا تازه واده کړی پته ولګېدله چې د بادشاه زوی تازه واده کړی چې تحقیق یې وکړه د ده دا بیبي د بادشاه د زوی سره تلې وه دی د بادشاه زوی ته ورغی چې ټیک ده د بادشاه زوی منګ باندې دې حق دی دا الله بنده زما بیبي دې بوتلې ده 2 میاشتې د دې قبر ته ما جوړلې دي هغه ورته وی ته تا خوب نه دی کړی ته دوکه شوی دا ته څه ګډې وړی ما چې کومه نوې بیبي کړې ده زه به یې دله روباسم چې ستا ده که نه هغې ورته راویسته ورته وایي دلته څه کې 2 میاشتې ما ستا قبر ته وجړل هغه وی ته څوک یې وی زه ستا خاوند نه یم وی خاوند خو وروستو خبرې دي زه یې د سره پیژنم هم نه ما د دې نه مخکې قسم دی که لیدلی او روح شدا مردار شکل دی ما ته وی چې ته زما بیبي او ښځه هغه وی د الله بندې خدای نه ویرېږه ته مړه شوې نه وې ستا قبر ته 2 میاشتې ما جړلې دي عیسی علیه السلام راغی او هغه الله ته سوال وکړو تی را ژوندی کړې او زه ستا په پتون وده شوم پوهې نه یم چې څه ټایم باندې د بادشاه زوی راغلی دی او ته ورسره راغلی هغه وی خپل کار کوه نه مړه شوې یم او نه مې عیسی علیه السلام لیدلی او نه مې ته لیدلی د دې نه مخکې هغه سړی عیسی علیه السلام پسې راغی ورته وی د الله پیغمبره داسې قصه وشوه هغه انکار کوي عیسی علیه السلام ورسره لاړه بادشاه زوی ورته بیبي راویسته عیسی علیه السلام ورته وفرمایل ای د الله بندې الله نه ویرېږه ته وفات وې قبر کې وې دې خاوند تا پسې 2 میاشتې جړلې دي شپه ورځ ستا قبر نه دی پرېښی زه په دې لاره تېرېدم ما الله ته سوال وکړ الله ژوندی کړې او اوس وې چې دا زما خاوند نه دی هغه ښځه ورته وایي دی خو پرېږده تا هم نه پېژنم وایي ما هم نه پېژنې وایي نه نه د الله پیغمبر یې او نه ته عیسی علیه السلام یې او نه ما چېرته لیدلی عیسی علیه السلام ورته وفرمایل که زه دروغ وایم او ته رښتیا وې الله دې هغه حالت ته واپس بوځه چې کوم حالت کې وې که زه دروغجن یم او ته رښتیا یې نو ته خو پخپله وې چې زه نه یم مړه شوې نو ژوندی به پاتې شي او که نه مړه شوې بیا زه رښتینی یم او ته دروغجن یې سوال یې وکړه یا الله دا زنانه زوړ حالت ته بوځه فوراً را پرېوتېده او مړه شوه عیسی علیه السلام ورته وی دې خاوند ته د الله بنده عجب کار وشو عجب کار دا وشو هغه غیر مسلم چې د دنیا نه ته ایمان یې نه وروړی الله پاک ورته ایمان نصیب کا ستا بیبی کې ایمان ہو د دنیا نه
बी ईमान अलाड़। ईसा अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल माता तनवी कब्र ते मजाड़ा द दुनिया द खुजो द दुनिया द अकारिब दा हाल दे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम कासर में क्लक वादा दा दनन नपसबा द जुमात न खुजम न खपल रब यादो जुमात तलाओ अल्लाह पाक द औलिया सरदार जोड़